سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پای وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو عالم د خپل یوې ښځینه شاګردې سره د کروندې ځمکې ته په چکر ووت. د چکر په دوران کې یو پټي کې زاړه بوټان پیدا کړ چې د یو فقیر دهقان او پټي کې کار کولو. شاګرد خپل استاد ته وویل دا بوټان به پټ ځای کې کیږدو چې دهقان کله راشي نو پریشانه بشي، د هغې پریشانۍ نه به خوند واخلو. عالم ورته وویل نه، ته یو مالدار نجلۍ یې، نو پیسې راواخله او د دهقان په بوټانو کې کیږده او بیا به موږ د یوې ونې شاته کینو او د دهقان د خوشحالۍ نه به خوند واخلو. شاګرد د خپل استاد خبره ومنله او د یوې ونې شاته کیناستل. دهقان چې کله بوټان په خپو کړل نو ګوري چې په بوټانو کې پیسې پرتې دي. نو د دهقان د ډېرې حیرانتیا نه په خپلو سترګو لاس ووهو، چیرې خوب خو نه وینم، او بیا الله تعالی ته په سجده پریوت او د الله تعالی شکر یې ادا کړ او په چغه یې وویل الله جل جلاله تا ته زما د ښځې حالات معلوم و چې زما ښځه مریضه وه او بچي مې وږي و. ای الله، تا لره شکر دی چې زما حاجتونه دې پوره کړ. شاګرد چې کله دا حالات ولیده په ژړا شوه او استاد ته یې وویل یقینا چې دې کار کې ډېر خوند و. نو درنو لیدونکو، د یو حاجتمن انسان حاجت پوره کړئ نو زړه به مو خوشحاله شي او شروع یې د خپلوانو څخه وکړئ.